د کہانی شروعات کیږي د یو مالټا نومي جزیرې نه. چلته یو سیم نومي سړی کبانو نیولو لراغلی وي او هغه په خپل کشته کې کینی او هغه اوس په یو غوفه تیریږي چې هغه یو غټ سمندر ته ورسی. خو په دې کشته کې لږ مخکې تلو نه پس د سمندر کې موسم حالات خراب شي او هر طرف ته دون شي او سیم د سم په نظر ناراضي. اوس هغه د واپس لو فیصلو کې چې داغه او کشته سره ټکراو شي او د کې سیم شاته وګرځيږي. خو هغه په خپل ځان سنبال کې او چوغوري یو الیشان کشته د خواته را روانه وي. اوس چې دا کشته نږدې راشي نو دلته سیم د پتو لګي چې د دې کشته اوالس نوم دی. هغه د کشته له جوخ ورشي او आवाज ورکي خو د لسوکم आवाज ورنکي. اوس هغه د کشته د دن نتلو فیصله وکي او اول هغه خپل کشته تار سره وتړي دی کشته سره او هغه چې څنګه دن ورشي او وګوري نوالته د خوراک سامان بالکل تازه پروت وي. اوس هغه ته ریډو ملو شي او هغه په دې ریډو باندې د خبرو کولو کوشش کوي خو هغه لسوک جواب ورنکي. اوس هغه واپس د کشته نه دتلو فیصله وکي او چې هغه بهر روزي نو هغه ډیر زیات حیران شي ولې چې هغه خپل کشته تړلې وي خو هغه دا غزنه غیب شوی وي. هغه زر دوربین را واخلي خپل کشته ته لشکول کوشش کوي خو هغه ته خپل کشته په نظر را نشي. اوس لږ وخت پس دا موسم هم لږ ټیک شي خو دغه کشته لره په نظر ناراضي. اوس سیم د دې کشته انجن سٹارټولو کوشش کوي خو بدقسمتۍ سره دغه انجن هم خراب وي. اوس سیم د کشته ته واپس دن راشي او هغه هلته وګوري چې د باتروم دروازه په خپل بند شي او سیم ته یو نقشه ملو شي چې هغه د خپل لوکیشن پیدا کولو کوشش کوي او هغه خطه لاړ شي او اوسار پیدا کوي چې هغه د انجن مرمت وکي او لږ وخت پس هغه د انجن ټیک کی او د سره د کشته سٹارټ شي چې هغه روانه کی چې د سره سیم د سکون سا واخلي او هغه واپس په دې ریډو باندې د رابطې کوشش کوي خو هغه لسوک جواب ورنکي. اوس سیم بهر روزي امتیازو د پاره چې د کې یو زوردار لهر د کشته سره ټکراو شي چې د کې څنګه سیم پریوتو والاوي هغه ځان درونی سي. د نه پس هغه باتروم تراشي چې د دې باتروم دروازه په خپل بند شي او هغه چې څنګه د دروازې کولاولو کوشش کوي نو هغه ډیر زیات حیران شي ولې چې دا دروازه نه کولاوي دا او هغه زجیب نه یو سکرو باسي چې د دې تاله کولاولو کوشش کوي خو دا غي د وجم سون نشي. اوس چې هغه د شیشه والا دروازه کولو کی نو ولته چې د وینې نشانونه وګوري نو هغه ډیر زیات ویریږي. خیر هغه نه پس هغه یو کینچی را واخلي او هغه د تاله کولا وخی چې د کې هغه د ریډیو आवाज ووري او دغه په مطابق یو غټ کارګو جهاز د طرف ته روان وي او هغه بو زر ته زر د کشته د موړ بدلی. او چې سم په دې کړکۍ کې بهر وګوري نو یو غټ کارګو جهاز د طرف ته روان وي. اوس هغه د دې کړکۍ نه لاس بار کې ډیر زیات چغې شروع کی خو هیڅ فائدہ ونه شي. هغه په دې کړکۍ کې د سر وتلو کوشش کوي خو دا کړکۍ ډیر زیات وړوي. اوس هغه ته یو پړې ملو شي چې هغه د بهر خطا کی او دا پړې د کشته د موټر سره ان خلی چې د دې د وجه د دې د سپیډ سلو شي او دا کشته د ټکر نه بچ شي. خو اچانک دا پړې د مړی کې ان خلی او داغه د مړی زور غشتلو والاو چې هغه د ډیر کوشش د وجه ځان بچ کی خو هغه بهوش شي. اوس لږ وخت پس چې سیم په هوش کې راشي نو هغه د انسان आवाज ووري نو سیم چې د مدد د پر आवाज وکي خو الته څوک هم ني او دې کې دا پړم کټ شوی وي او په دې جهاز کې اوس رورو اوبر اتلو والاوي. نو د باتروم کې چې اوبر راشي او چې سیم دا وګوري نو ډیر زیات حیران شي ولې چې اوبر ډیر زیات پاکي وي او هغه دا وایي چې څوک نه سره مزاق کوي او هغه په چغو شي چې زه دلته د غلا د پاره نیم راغلی ما خو صرف قتل چې په دې کې شته کې څوک شته او کو نه او هغه زر تر زر د دې نه وباسه خو د بهر نه هیڅ جواب را نشي. اوس هغه تګي شي چې هغه د وبسینګ سکینو دې کې د وب واپس غیب شي او لږ وخت پس په دې باتروم کې بیا وب راشي. اوس هغه څنګه د وبس کې نو هغه وب د سمندر وي نو هغه ډیر زیات ویریږي او یو وړو کې ګلاس باندې د وب بهر ولي. اوس دا مصیبتونه کم چې دې کې یو بل مصیبت راشي چې دې سمندر کې یو غټ طوفان راشي او اوس دا کشته په دې طوفان کې گیر شي او سیم د ځان بچ کولو د لپاره د باتروم د سړډونه نیولې وي چې هغه د هغه باوجود د باتروم یو سر ډبل سیټ سره لګیدو. اوس هغه د دې کشته سلو کولو د لپاره د دې کشته د کپړې د تارونه کټ کوي چې دې کې دغه ګوته مخوک شي او هغه د زخم د وجه ډیر زیات چغي وي. هغه همت نه بيدي او دا تارونه کټ کی او دا کپړه خطر راشي او دا جهاز ودرېږي او هغه د کړکۍ بند کی او چپچاپ انتظار کوي. اوس چې سحر شي نو د وبد سیم مړی ته رسیدلی وي او هغه دوباره د دې دروازې کولاولو کوشش کوي او دکې ور کوي چې هغه دروازه نه کولاويږي او هغه امید بيخي ختم شو هغه چې دلته مړ کېدو ولای د دې دروازې لوک کولاولو आवाज راشي چې د کې سیم زر د دروازه کولو کې بهر دوزي او هغه چې دلته ضرور بسوکوي هغه خو دې خو تلاش کې خو هغه ته څوک ملو نشي. او چې سیم د کشته نه بهر روزي نو هغه وای چې په دې کشته کې وبد دا هر کله ډوبېدي شي. اوس هغه یو دروازه را واخلي او یو وړه شان ناو جوړه کی او هغه پاغه ناو باندې کینی او د دې کشته نه لګ لري راشي او دا غي د ډوبولو انتظار کوي خو لګ وخت پس هغه کشته ډوب نشي او اوس هغه پوه شي چې دا کشته ډوبېدو والا نه ده او هغه واپس دې کشته ته راشي او اوس هغه دا غزه مرمتو کې چې په کم ځوانه د وبدن نه راتلې او هغه سره جوړاړو کی او د دې کشته نه دا ټول یو بو باسي او هغه پر ریډیو باندې د مدد غوښتلو ډیر کوشش وکړو او لږ وخت بعد هغه یو غټه کشته وویني چې هغه په خپل ناو باندې کینی هغه کشته ته د تلو کوشش کوي چې هغه شاته وګوري نو دا کشته ورپسې په خپل را روانه وي او هغه ته لږ مخکې نورم راشي چې دې ورپسې دا کشته را روانه وي او دې سره دا ټکراو کې دوه ولا وي چې هغه د دې کشته نه ټوپ کی. اوس سیم پوه شي چې په دې کشته کې ضرور څه ګډوډ دی او هغه په دې سمندر کې
بیماریدل بهتر وګڼي او هغه چې زه به دې کشته ته نظم او د شپې په ټایم کې هغه په دې یخو بو کې لامبو وای چې په دې کې دغه خوا کې ستیر شي خدا یو ډولفین کب چې دا انسان ته سنوي او په دې کې نور ډولفین هم راشي چې دې سره سیم ډیر زیات خوشاله شي خو په دې کې دا کشته مخه ته راشي او دا ډولفین او یریږي او دا غزنه او تختی چې دې سره سیم ډیره زیات غوسه ورشي خو هغه اوس نور یخنی نشي برداشت کولای هغه واپس دې کشته ته راوخیږي او هغه ځای کې وته شي اوس چې سحر شي نو سیم را پاسي او هغه خپل ځان ډیر کمزوري محسوسوي اوس چې هغه په کېلکې کې وګوري نو دا کشته ډیره تیزه سره مخ کې روانه وي او هغه چې د بهر تلو کوشش کوي خو دې کې دا دروازه لوک وي او لږ وخت پس هغه ته اچانک د باتروم نه ډیر بیانک اوازونه راتلل شروع شي اوس چې هغه طرف ته ورشي نو هلته هغه وګوري چې د بهر تلو بل ځای شته او هغه ته یو وړوکی شانسر وګوري چې هغه کولو کی او هلته یو سټوریج ایریا وي چې سیم هلته دننه شي نو هلته واپس دا کېلکې بند شي او دا ځل بیا سیم قید شي او سیم ته چالتلو आवाज راشي چې دې سره سیم ډیر زیات ویریږي او سیم اچانک د دې بره کېلکې کولولو کوشش کوي خو دا کوشش ناکام شي اوس مونږ ګورو چې دا کشته یو وړوکی خار طرف ته روانه ده چې هغه د دې سمندر کې نارې باندې موجوده ده او بل خو سیم ته چالتلو आवाज راځي او هغه ته د رحم خیر غواړي خو هغه څوک جواب نه ورکوي او هغه ډیر زیات تنگ شي نو هغه په جړا شي او دلته اکسیجن هم ختمېدو والا وي او سیم ته په ساه غشتلو کې تکلیف وي او هغه به هوښ کېدو والا او چې دې کې دا دروازه واپس کولو شي او سیم ډیر په خیال دا غزه نه روزي او هغه په خپل ورچې دا جهاز د دې خار کنارې سره په خپل ودرېدو د دې جهاز نه روزي او هغه د سکون ساه واخلي او هغه داسې ځای ته رسیدلی وي چې د انسان نوم او نشان پته نه لګي او سیم یو روډ را واخلي او هغه دا وایي چې دا انسان پیدا کوم چې کم ز په دې کشته کې قید کړو او دې هغه یو आवाज ووري چې هغه ته لاړ شو وګوري نو هغه ډیر زیات حیران شي دا کشته په خپل روانه شي او هغه چې دې کشته په شاته منډه کی او وګوري نو دا کشته غیب شوی وي او سیم روان میوزن سره دا سوچ کوي چې زه په دې تشخار کې یوازې سکوما او هغه اوس هغه ځای ته وزي چې کم ځای کې دا کہانی شروع شوی و چې هغه خپل کشته کې ناست وي او هغه چې دا خپل غیب شوی کشته وویني نو دا هوش والوزي او ولته چې دې خلک وویني نو دا سې لګي چاړو څه شوی نه دي اوس سیم واپس په خپل کشته کې کینی او هغه ګوفه طرف ته روان شي چې داغه ناخوا سمندر وي او موږ د لره نه کشته بیا وینو چې هغه د خپل شکار انتظار کوي او دې سره دا کہانی ختم شي او کہانی خو خوشی وینو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ